ګرانو ملګرو زموږ د دې پروګرام آخري ویناوال چې دی هغه د دې محفل صدر دی. بلنه ورکوم ناموس خان ناموس صاحب ته چې راشي او خپل تاثرات بیان کړي. ښاغلی ناموس خان ناموس صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو عزتمندو درنو او خوږو ملګرو السلام علیکم. څنګه چې ملګرو زمانه مخکې د اثر صاحب په باره کې خبره وکړه چې په اثر صاحب کې دا خوبي وه دا خوبي وه پکې داسې چل پکې و داسې پکې و، نو حقیقت دا دی چې دا بلکل رښتیا خبره ده. یو ملګري د هغې د ابتدا د هغه وخت خبره یې وکړه کوم وخت چې اوس د دوی په ابتدا کې لکه واسطه راغله، نو دغه شان به زم یو دغه داسې ووایم چې یاره زمونږ په دې بډخیل اکبر آباد کې د نوشیروان عادل صاحب واده و او یو ډېر پټ پروګرام پکې و چې یاره هغه پروګرام کې د ټول خیبر پښتونخوا نه او کشور سلطان او پریان شیدا بابا او اکرام الله ګران او داسې ډېر ډېر غټ شخصیات پکې راغلي وو. نو زمونږ اولنی ملاقات د اثر صاحب سره هم په هغې کې شوی و. د هغې نه مخکې مونږ پیژندو نه، حالانکې دا علاقه زمونږ یوه علاقه ده او دا زمونږ پیرخانه هم ده، پیرخیلو دا خلک دا زمونږ پیرخانه هم ده او دا دې ته زمونږ خلک انتهایی په دروند نظر باندې ګوري. چېرته کې چې زمونږ په علاقه کې مسلې راشي، ورانې راشي، دشمنۍ راشي، نو هغه خدای پاک د دې بابرکته خلکو په ناسته باندې او د دوی په مینت باندې او د دوی په ورتلو باندې ختموي. نو دا هغه خلک دی چې دا ډېر د عزت او د عزت وړ خلک دی. بیا اثر صاحب چې څنګه زموږ ملګرو وویل نو دا لکه زمونږ د پلار په ځای باندې و. دی په عمر کې زمونږ نه ډېر زیات و، خو زمونږ سره چونکې زمونږ ادبي ملګری و، حالانکې هغه هم په ایجوکیشن کې و، زم خو په دغه واسطه باندې زمونږ د یو بل سره ایسته دغه نه و. که زمونږ تعلق و نو زمونږ صرف د ادب په وجه باندې د یو بل سره تعلق و. دا سړی انتهایی د کار سړی و. دا سړی د ژوندي زړه خاوند و، ځکه چې دی په دغه عمر کې د 80 کالو په عمر کې د سکم 100 کالو په عمر کې د زمونږ یو پروګرام چرته نه دی قضا کړی. هر پروګرام له ځان را رسولی دی او زمونږ په ټولو پروګرامونو کې دی شامل شوی دی. خبرې اوږدو نه راغونډوم ځکه چې بیخي وخت نشته دی، ماښام دی. خو مونږ چې دا کم پروګرام جوړ کړی و دا نننی پروګرام و، نو دا مونږ لږه په غټه سطح باندې جوړ کړی و. مونږ چې د دې دپاره کومه غونډه وکړه او د دې خبره مونږ کوله، نو مونږ وی چې دا به مونږ په یو کولاو ځای کې کوو، په دې کې به ډېره ګڼه وي، په دې کې به د اثر صاحب د کلي خلک، د هغه د کورنۍ خلکو، د هغه د عزیز ولی خلکو، دا ټول به په دې پروګرام کې ناسي او مونږ به هغوی ته دا ثابتوو چې دا زمونږ ادبي ملګری او خو مونږ د هغه سره خپله ملګرتیا په مرګ هم نه کټ کوو. د هغه سره مونږ د هغه زمونږ د نظرونو نه فنا شوی دی، خو زمونږ د ذهنونو زمونږ د زړونو نه فنا نه دی. د هغه سره مونږ قطعي تعلق نه کوو، مونږ به هر وخت هغه یادوو. نو که ډېرې نشو یادولی نو په کال کې به هم په دې ورځ باندې یادوو. دا مونږ د هغه د یادونې یوه ورځ مقرر کړې ده. خو چونکې د دې خرابو حالاتو د وجې نه چې په دې هفته کې یوه ډېره غټه ثانیه په 2-3 ځایونو کې راغله، لکه د بونیر ثانیه شوه یا لکه د صوابۍ کې شوله، په سوات کې شوله، نو دا انتهایی او دا هم مونږ چې کوو نو دا مونږ د خوشحالۍ په دغه کې نه کوو، دا مونږ صرف هغه یادو او دا د خفګان ورځ ده. ځکه په دې زمونږ نه یوه داسې هستي زمونږ یو داسې خوږ ملګری بیل شوی دی په دې ننني تاریخ باندې چې په دا مونږ د خوشحالۍ په دغه کې نه مناوه، دا مونږ صرف د تش یو یاد په دغه کې مناوه. نو مونږ دا پروګرام زمونږ نه ډېر زیات مختصر شو، ځکه مونږ په دې کې به مونږ د بهر ټولنو نه ښه پوهه خلک راغونډو، دا به ډېر زیات خلک وي. خو
خو دا زموږ سره چې کم یو دوه ملګري دي نو دا په حقیقت کې زموږ زړه ته نږدې دي او خاص کر زموږ د صادق امین ملګري چې هغه دای استاد دی. نو تاسو که وګورئ زموږ په دې دغه کې د موږ سره زموږ د اواز ملکنډ نه اخوا څوک نشته ما سیوا د پل ملکنډ نه چې دا دوه ملګرو پکې زموږ سره. نو د دې نه دا هم ثابتېږي چې دا زموږ زړه ته نږدې خلک دی. خبرې اوږدومه نه بیا به هم د هغه دپاره مونږ دعا کوو، دعا به غواړو چې خدای پاک د هغه ډېر عمر د راحتې کې او انشاءالله تعالی خدای پاک به بخلې امي. نن بختور خو په دې دی چې مونږ هم نن د بړخیلې نه او د میخبن نه او د مټکڼۍ نه او د مختلفو ځایونو نه راغونډ شو، د هغه په قبر باندې ودرېدو، درود شریف مو ولوستلو، مختصر غوندې ختم مو وکړو د هغه په روح او د هغه سره په هغه کې په ګاونډ کې بلکې د ټولو مسلمانانو په نوم باندې مونږ ور وبخلو. د دې نم د دې پته لګي چې دا یو بختور سړی دی، دا خدای پاک بخلی سړی دی، په ده باندې پردی خلک مهربانه دي او پردی خلک ورله دعاګانې کوي. نورې خبرې نه کول غواړم او بس بیا یو ځل وایم چې خدای پاک دې د هغه ګور ښایسته کړي، خدای پاک دې د هغه قبر ښایسته کړي، د هغه دې خدای پاک دغه عمر د راحتې کړي او مونږ په مونږ کې سا وه دا ټولنه آباده وه نو انشاءالله تعالی دا به مونږه دا چې څونه مونږ پورې دا ټولنه او دا سړی به مونږ یادوو. او د ده په دې یادونه باندې راته یو خبره را یاده شوه، یو ملګری دی مشر کس دی، نو مونږ چې دا پروګرام وکړو نو هغه ماته ویې راوې زم داسې لږ مطمئن غوندې شوم، حالانکه هغه څه د بیمارو د وجې نه او د څه د وجې نه او د څه د وجې نه زمونږ په دې پروګرامونو کې ډېر کم میلاویږي. خو هغه چې په روسکنۍ زمونږ پروګرام وکتو نو ماته ویې چې یاره زه اوس لږ مطمئن شوم. ما وې څنګه؟ ما ته ویې چې یاره زما دا یقین دی چې یاره تاسو به ما هم دغه شانتې قدر به ماله راکړئ، د مرګ نه پس به زما د قوم ته ما وښیئ، د مرګ نه پس به ما لکه زما د عزیز ولی ته زما د چم ګاونډ ته به ما ښکاره کړئ چې یاره دا سړی دونه ورک سړی نه دی. او سړی څه یادوم هم شازالله اسیر صاحب دی چې هغه دا خبره کوله چې زه اوس لږ پر امید شوم چې اواز ملکنډ کې داسې کسان شته دی یا داسې اخلاص او خلوص پکې شته دی چې هغه خپل ملګري په مرګ هم نه پرېږدي. نو یې زما هم تمه پیدا شوې ده. نو ما ورته ویې تا د خدای پاک وجنې نه، خو دا مرګ داسې دی چې لکه دې نه خلاصون نشته، خامخا به مونږ مرګ لرو، مرګ به راځي. نو که ما ورله دا ډاډګننه ورکړه چې که زه درنه مخکې نه وم او زه وم نو تا به د دې نه هم زیات نازوو، ځکه چې هغه اکثر زموږ نه داسې لږ لږ داسې خفه خفه راکېږي نو مې د دې نه به زیات نازوو، خو خدای دې وجنمه. نو بس بیا به یو ځل ویم چې د هغه د خدای پاک هغه ډېر عمر د راحتې کړي، خدای دې خوشحاله کړي. او بس ستاسو هم د اورېدو ډېره ډېره مننه چې زما مختصر غوندې خبرې هم ډېرې په غور سره په فکر سره واورېدې. بس